السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمون سبق دې پورې را رسیدلی و چې لا تثق بالدولة فإنها ظل زائل ولا تعتمد على النعمة فإنها ضيف راحل. نو دین ورستو صاحب کتاب لیکلی دی كل امر مرهون باوقاتها، هر یو کار دا غاڼه کړی شوی دی په خپلو اوقاتو سره، په خپلو ټایمونو سره. نو دا ډېره ښکلې خبره کړې ده او دې نه مخکې هغه مخکني سبق کې مونږ ویلو صاحب کتاب دا لیکلی و چې د نن کار سبا ته مه پرېږده. که چېرته سبا ته دې پرېښود او سبا لپاره بیا نور کار وي او کله چې کارونه ډېر زیات شي نو بیا په هغې کې خلل واقع کیږي، بیا کار صحیح نه کیږي. نو کل امر مرهون باوقاتها، هر یو کار هر یو سیز دا غاڼه کړی شوی په خپلو اوقاتو په خپلو ټایمونو سره، یعنې هر یو کار په خپل ټایم باندې کول پکاري. مقصد د دې دا دی. دې نه وروستو صاحب کتاب لیکلی دی من قال لا ادري وهو يتعلم، کوم انسان چې وایي چې زه نه پوهېږم او هغه پوهېږي فهو افضل، نو دا سړی افضل دی ممن د هغه چا نه یدري چې هغه پوهېږي وهو یتعظم و هغه لویي کوي. دې کې ډېره ښایسته خبره شوې ده. خبره دا ده چې کله مثلا دوه کسان دي او دواړه په یو خبره باندې پوهېږي، خو یو سړی ډېر زیات نه پوهېږي او بل ډېر پوهېږي. نو کوم چې ډېر زیات نه پوهېږي د هغه نه تپوس وشي چې دا خبره څنګه ده، هغه ورته صفا ووایي چې زه خو په دې خبره ذهن مې پې نه راسي، پوهېږم پې نه. او دا بل سړی تا ته جواب نه درکړي او تکبر کوي، لویي کوي. نو دا کم کس چې په خبره صحیح نه پوهېږي نو اگر که د سره علم ډېر نشته خو دې د هغه بل نه بهتر دی. وجه دا ده چې په ده کې عاجزي ده، انکساري ده. ده تا له جواب در نه که خو ده تا ته د په خپل ځان کې تکبر هم رانوسته. او دا بل انسان چې کوم دی هغه یا تا له جواب درکړي یا در نه که خو هغه د عیم سره سره په هغه کې تکبر راغلی دی. نو من قال لا ادري وهو يتعلم، کوم انسان چې وایي چې زه نه پوهېږم لا ادري، او بعض زموږ استاد محترم به وایي چې لا ادري نصف العلم، چې یو سړی وایي چې زه نه پوهېږم دا هم نیم علم دی. یعنې هره مسله هر یو انسان ته نه معلومه، د خپل ځان نه مسله یو سړی بیانوي نو بهتر دا دی چې صفا وایي چې زه نه پوهېږم. دلته وایي چې من قال لا ادري، چا چې وایي چې زه نه پوهېږم وهو يتعلم، او هغه څه ناڅه په دې خبره باندې پوهېږي، علم لري، خو هغه صفا خبره وکړه چې زه نه پوهېږم. فهو افضل، دا ډېر بهتر دی ممن د هغه چا نه یدري وهو يتعظم، چې هغه پوهېږي خو هغه تکبر کوي. نو دې انسان نه دا بل بهتر دی. بیا صاحب کتاب لیکلی دی فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمه، د حکیم سړي کار دا د حکمت نه خالی نه وي، خامخا څه ناڅه حکمت په هغې کې پروت وي. مقصد دا چې کله یو سړی هوښیار وي، عقلمند وي، د هغه سره چې سړی لږ وخت هم پاتې شي، د هغه حرکاتو سکناتو ته وګوري، د هغه ناستې پاستې چال چلند ته ګرځېدو ته وګوري، بیا سړي ته پته ولګي چې یاره په دې طریقه باندې عقلمند خلک ګرځي، ناسته ولاړه کوي، ګرځېدل پاسېدل کوي. نو د هغه نه بیا یو قسم سبق حاصل کړي. نو یو سړی چې څومره دانای، څومره حکیم، حکمت والی، د هغه په هر یو کار کې حکمت وي، د هغه نه څه ناڅه زده کېږي. بل مخکې مونږ ویلي اردو کې خبره کېږي وایي هر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھا جاتا ہے، هر چا نه څه ناڅه یادېږي. او کله چې یو سړی په خپله هوښیار وي، عقلمند وي، نو دی د سکول د هډ ماسټر نه هم خبره یادولی شي، سبق یادولی شي، او د
سکول د چپړاسي نه هم یادول شي هډ ماستر نه دغه سبق یادول شي چې هغه ته وګوري خپل مستقبل برابر کی چې ګوره د کوشش کړي دي نو دینن دې مرحله ته رسیدلې دي مهنت کړي دي نن په صفا جامه کې ګرځي دغه شان خسته ژوند تیری ا د چپړاسي نه دغه سبق حاصلول شي چې وای کنن ما سبقونه خپل مستقبل می جوړ نکو نو سبب هم زما دا حل لکه څنګه دا حل چنن ده نو کله چې وسړی عقلمن وي خيار وي نو هغه د هر چا نه سناس سبق یادول شي الله رب باندې روان یو چاته وګوري دا غنم سناس سبق او عبرت حاصلول شي فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمه دا حکیم سړي د دانا سړي فعل هغه د حکمت نه خالی نه وي اوس په دې ځای کې ورسو صاحب کتاب لیکلی دی چې لا عقل کت تدبیر تدبیر ویل کېږي یو ډیسپلن ته یو ترتیب جوړولو ته چې سړی یو کار کوي او د هغې ته د مخکې نه ترتیب برابر کړي چې په دې ترتیب باندې دا کار کولی شي دې ته تدبیر وایي نو وایي چې لا عقل کت تدبیر عقل د تدبیر په شان نه دی تدبیر جدا شی دی او عقل دا جدا شی دی ولا ورع كالكف عن الحرام او نو ورع عجزی دا پشان دی د حرام نه د ځان ساتلو ده او دریم نمبر ولا حسن كحسن الخلق او نه خاص پشان د خسته اخلاق د دې مطلب دا سي ګران شانت دي خو چې کله پر خبرو باندې مونږ سوچ وکړو بیا مطلب بالکل واضح دی مثلا یو سړی عقلمند دی او د یو کار کو خو هغه ته تدبیر جوړ نکو نو دا ضروری نه چې د عقلمند هر یو کار هغه بس صحیح وي مطلب چې کله د یو کار ترتیب جوړ شي نو ترتیب کم کلم جوړ کړي کنه دا کار بخوي اوس یو سړی ډیر زیات خيار دی خو هغه په صحیح طریقه باندې کار نه کوي دا کار دا کامیابیږي نه د تدبیر دا پشان د عقل نه دی عقل خو صحیح دی خو هغه استعمالي نه او دا خبر رمضان سره یاد اوساته چې یو سړی څومره ډیر خيار وي او څومره ډیر کمکل وي ان ډیر خيار سړی او ډیر کمکل سړی دا دوانه د چا اوري نه د دې ذهن ته کوم خبر راځي نو بس دی هغه شانت کار کوي نو لا عقل كالتدبير عقل بشان د تدبیر نه ولا ورع او نو عاجزی انکساری کالکف عن الحرام د حرامونه د ځان ساتلو په شان نه ده مطلب دا چې وسړی عاجز دی نو لازم نه چې وسړی سونه خاموش خوې نو دی به حرامونه ځان ساتي حرامونه ځان ساتل جدا سیز دی او عاجزی انکساری دا جدا سیز دی خو چې کله یو سړی د حرامونه ځانم ساتي او عاجزین پکې نو دا ډیره بهتره او یو سړی کې عقل یو هغه کار په تدبیر سره کوي نو دا بیا ډیره ښکلې خبره ده او درېمه خبره کړې ده ولا حسن كحسن الخلق او خاص دا د خسته اخلاق په شان نه دي یو سړی دی هغه ډیر خسته دی خوبصورت دی رنگ نسپین دی او اخلاق په کې درک نه لګي نو خلق د لری تختی د خواله ناراضي او نو خلق دته خوشاليږي خو کله چې یو سړی خوش اخلاق وي خسته صفاتونه په کې موجود اگر کدی د رنگ نه تور وي د شکل نه د میم وي خو بیا هم د انسان سره خلق محبت کوي لکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تحقرن من المعروف شيئا د نیکینا هیڅ یو کار سپک مګړه ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق اگر کته خپل لور سره په خندا خوشاله باندې ولې ویلونه شدا یو صدقه ده نو کله چې یو سړی د خپل بل لور سره په خندا خوشاله ملاويږي نو یو دا چې د په دې باندې اجر ملاويږي دا صدقه ده دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انکم لا تسعون الناس باموالکم بشک تاسو د خلکو سره ډیر یو ځای نشي اوسېدي د خپل مال دولت د وجنه
ولكن ليسعه منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لیکن د خسته اخلاق او د خندا خوشاله د وجه نه تاسو د خلکو سره یو ځای موسیدې شي، د خلکو سره تاسو ملګرتیام کولی شي، د خلکو په زړونو کې خپل محبت هم پیدا کولی شي. نو ولا حسن كحسن الخلق، خایس دا د خسته اخلاق په شان نه دي. خسته اخلاق جدا شي دي او خایس دا جدا شي دي.